ډنګ که نه یو موزیک راشي. کابل کې د ماخستن 9 او په لندن کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. ځکه خبریال نه وای یا به 2 خبرې به وای یا به دهقان وای. سپین تڼۍ که زه یم زه په وطن باندې یم په خپلو وطنوالو باندې یم. به کله وشي بي بي سي او زه دا مفته خبره نه ده. بي بي سي ته چې ورغلم امتحان مې ورکړ او زه یې ناکام کړم. واده مو په مینه کړی دی؟ ولا نه. ژوندی دی بیا افغانستان. د здравствуйте افغانستان خبر راغی چې امریکایانو قندهار باندې بمباري شروع کړله. نو ما ور فکر شو مالک چې کې ګوتې وای ګډه ګره کنه. زه چې د بي بي سي دفتر نه راوځم بیا ما ته څوک سلام هم نه کوي څوک مې نه پیژني. سو واټ د ابراهیم صافي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن له داسې یو چا سره خپرونه یا پروګرام لرم چې تر ډیره یې تاسو له غږ او څیرې سره اشنا یاست. سپین تڼۍ تڼۍ صاحب السلام علیکم. سلام جوړ په خیر. ابراهیم جان ستړی مشه جوړ په خیر. انشاءالله تڼۍ صاحب لکه چې په هغه باندې بوخت وي. ولا اول خو تا ته او بیا ستا مینوالو ته د یوټیوب چینل مینوال دی چې هر چیرې دی د دنیا په هر ځای کې سلامونه ورته وایم. مصروفیت خبره دی وکړله دلته به ځان بوخت ساتي او دا ژوند یو ډول ماشیني ژوند دی او په دې کې چې ته خپل ځان ته وخت ورنه کې بیا خرابېږي سړی. نو زه مخته وم نن په کور کې وم رخصت وم او د هغه خشاوه به تا نه یې لیدلې که نه د انګورو موږ للون ورته وایو. دا خشاوه نه دی ته للون وایو. د انګورو خشاوه مې ځکه کوله چې ګوره دا ځینې پاڼې لږ ورستې شوي غوندې دي لږ زیړې شوي دي دا مې پاکولې او ما ویل چې د انګور لږ څه په خوند سره وده وکړي پاخه شي. رانږدې دي دا خو پاخه شوي دي او دغه لږ پاتې دي نو بس په دې باندې اخته وو. ډېره زیاته مننه چې د بریتانیا په دې بوخت ژوند کې مو وخت راکړ. مننه ژوندی اوسې په خیر راغلی زما کور ته. تڼۍ صاحب خبرې خو ډېرې زیاتې دي ستاسو سره او لیدونکي به هم ډېر زیات د دې لیوالی چې له تاسو ډېر څه واوري. پیل به له دې وکړو چې د وطن له غېږې څه ډول بریتانیا ته راکډه شوئ؟ اصلا خو داسې و چې دا د طالبانو دغه د دویمه واکمني راغله او په اوله واکمني کې زه راغلی وم برطانیا ته. خبره دا وه چې په افغانستان کې خو شرایط خرابېدل. جنګونه ډېر اوږده شول په افغانستان کې تقریبا 40 کاله جنګونه وو او دې جنګونو خلک پسې واخیستل او زه هم په همغو کسانو کې وم چې له افغانستانه ولاړم. دلته تقریبا 28 کاله کېږي چې زه په برطانیا کې یم او په دې 28 کالو کې له یوې خوا خو زر تېرېږي لکه 28 ورځې له بلې خوا په اوږدو تېرېږي. دلیل دا دی چې له وطن نه لرې یم خو کوشش دا کوو چې دا د وطن فضا جوړه کړو دلته هم لکه دا ګوره دا ما ته همیشه وطن را یادوي. دا دلته به هغه وګورو دا هغه خو انګور خو پاخه شوي دي د دې ځای د ژوند مو وویلې نو دا به وګورو. دا دي که نه دا ګوره دا بیخي سره دي دا سره انګور دي اخوا ته چې و هغه شنه دي او په دې منځ کې هلته یو رقم هغه غوندې هم دي ګلابي انګور. نو دغه دی ستاسو قسمت نشته رانه لرې یاستی چې دا را سره وخورئ. نو خبره د هغه د انګورو چې شوله د افغانستان انګور ما وکتل دلته مې هڅه وکړه چې وشي دا کشمیشي انګور که نه ممیسې ترې جوړېږي واړه هغه دلته نه کېږي. نو بس دغه انګور دي دا زړي م لري خو موږ د وطن مینه پرې کوو. نو یعنې هغه ډول خواږه نه دي که څنګه؟ هغه کم نه دي او بل دا چې ګوره ډېر واړه دي خو دانې لري. دا ګوره چې ویې خورې دانه پکې را پیدا کېږي. د دې مشکل دا ده چې خوړل دومره ډېر یعنې په اسانۍ نه دي او خوند هم هغسې نه ترې اخلې خو خوند یې دا ده چې له رنګ نه یې خوند اخلو موږ. دا څه چې ګورې راځوړندې دي او دغسې یوه چوتره یې جوړه کړې دا ګوره تر اخره پورې خوند په دې کې دی که نه چې له دې نه سړی خوند واخلي او د طبیعت په حساب د خپل وطن په حساب او د وطن خبرې چې کوو دا خو وینې سنځل هم دلته زه لرم. دا سنځل هم شته دي. سنځله ده وینې دا سنځل هم ورته وښیي. سنځلې مانګه فقط هغه کړی و یو هډوکی و په اصطلاح زړی زړی هم درته کېناوه او وشو او دلته یوه بله هم ده او بیا چې پخېږي خدای خبر دی هغه به څومره وختي چې ته به خوست ته کله راځې پخې سنځلې دي. یعنې تڼۍ صاحب تاسې دلته هم ځان ته یو وطن جوړ کړی دی. هڅه مې کړې ده نو ځکه چې وطن سره مینه چې کوې د وطن ماحول به جوړوې چاپېریال به جوړوې همغسې. نو تڼۍ صاحب په دې باندې هم غږېږو چې که چیرې تڼۍ صاحب اخوا ته به لاړ شو. راځه. تڼۍ صاحب خو ماشاءالله کور یې ډېر غټ کور دی. تڼۍ صاحب
خبریالۍ ته مو څنګه مخه کړه؟ راځه کینو که نه یو څو دقیقې راځه دلته وکینو. وکنه ته خو زما میلمه یې کور ته راغلی داسې نه شي چې خفه نه شي وایي به چې دومره ډېر ځوروي او دروي ښه د خبریالۍ خبره دې وکړه نه او خبریالي څنګه مو خبریالي ته څنګه مخه ولا کړله؟ صافی صاحب اصلا داسې و چې خبریالي خو زما افغانستان کې خو نو خپله پوهېږه په هغه وختو کې چې زه ماشوم وم زما له نظره خبریالي دا وه چې تا به خبرونه لوستل یعنې خبریال او دا مې ډېره خوښېدله خصوصا راډیو به ما چې اورېدله زما ارمان به دا و چې داسې ورځ به م راځي چې زه هم په دې ځای کې وم په دې راډیو کې یو څه ووایم د راډیو افغانستان خبره درته کوم هغه وختو کې که نه نو لنډه دا چې په ورو ورو د ارمان دغه دی لکه چې ګورې پوره شو او خو هغه خبریالي چې ما تصور کاوه هغه داسې نه ده دا خبریالي دلته ته هر کاره یو خبریال دلته دا معنا لري چې ته به یو گزارش جوړوې ته به فکر پیدا کوې آیډیا به در سره پیدا کېږي ته به هغه جوړوې ته به هغه د انګریزانو خبره پروډیوس کوې او ایډیټ کوې او دا په څنګ کې به ډېر شیان پکې نظر کې نیسې په افغانستان کې په هغه وختو کې دومره نه و دې شیانو باندې م سر نه خلاصېده او دلته خو بیا په داسې ځای کې چې دا زه کار کوم او ته هم د دې ځای تجربه لرې دلته بیا نور هم احتیاط او هر اړخیزه فکر د هر چا خیال ساتل بېطرفي دا ټول شیان ضرور دي چې ته په نظر کې ونیسې نو دې لپاره آسان کار نه دی خو زما ارمان پوره شو چې هغه ته پکې ورسېدم د چا خبره تاسې د هغه وویلې چې راډیو مو اورېدل او ډېر مو دا ارمان و چې تاسې یو وخت هم خبریال شئ څوک مو زیات اورېده هغې وخت کې د هغې وخت خبریالان زما که رښتیا درته ووایم یو خبریال و کیدای شي خلک یې دومره ډېر اوس ونه پېژني ابراهیم خیل نومېده سیف الرحمن ابراهیم خیل او دا هغه خبریال و چې ده به په دا جشنونو کې به خبرې کولې او جشن به چې تېرېده په هغه وختو کې که نه زه ماشوم وم وړوکی وم نو ده به ویل چې دا دی د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند عمومي منشي هغه او دا او دا نو دا خبرې یو هیجان به پکې و یو خوند به پکې و دا دې ډېر خوند راکاوه او بل په خبریالۍ کې معمولا هغه څوک چې دا خبرونه به یې ویل که نه مثلا دا د ماښام د 7 بجو 8 بجو خبرونه به یې چې ویل ما ته به ډېر خوند راکوم دا سړی څومره په خوند وایي او څومره په پوهېږي د دنیا له حالاتو خبر دی د خدای کارونه دی بیا وروسته همدغه ابراهیم خیل چې دا زما خوښېده دا له ما سره همکار شو دی ولاړه د افغانستان د هغه وخت حکومت لخوا دی ولاړه مسکو ته او په مسکو کې دی د مسکو د راډیو خبر هغه شو نطاق شو او زه د خدای کارونه دي زه بیا د زده کړې لپاره د هغه وخت حکومت زه ولیږلم مسکو ته چې سبق وایم که نه بورس و بورسیا ورته وایي که بورس په دې کې زه ولاړم هلته ما یو کال 2 کاله چې پوهنتون ولوسته هغه مینه چې ما مخکې درته یاده وکړه د خبریالۍ سره مې چې لرله ما دې پرېږدم دی نه خبریالۍ پیدا کوم دی او ځان در رسوم همداسې وشول 2-3 کاله وروسته مې د مسکو راډیو پیدا کړه او لاره مې ورته جوړه کړله ورغلم همدغه ابراهیم خیل مې پیدا کړ چې دا زما ارمان دو له نږدې نه سره بلد شولو او ما د مسکو راډیو سره بیا د دوی د اداري برخې سره مې لاره جوړه کړله چې ما ته په هفته کې یوه ورځ وخت راکړي نو ما په هفته کې په اونۍ کې به یوه ورځ ما پروګرام جوړاوه هغلته د اوسېدونکو افغانانو او په ځانګړې توګه د زده کوونکو په اړه محصلینو د ژوند په اړه ما پروګرامونه جوړول په اونۍ کې یو ځل پروګرام بیا هله 2-3 کاله نور چې تیر شول پوهنتون مې خلاص که او دوی راته ویل چې بس ته له موږ سره اوس بلد یې زموږ په کار پوهېږي راځه موږ که غواړې موږ سره کار وکړه او د وطن شرایط هم ورځ په ورځ خرابېدل موږ منتظر دي ته و چې وطن کې به جګړه ختمه شي او موږ به ځو خپل وطن ته کار وکوو هغه کیسه برعکس وه نو ما ویل چې وطن ته هم نشي تللی او دا خلک هم درته وایي که نه راځه ورشه بس ورغلم هلته مې صحیح کار ورسره شروع کړه د انګریزانو خبره فول ټایم یعنی پوره هفته کې 15 ورځې به ورتلم نو په دې توګه خبریالي شروع شوله بیا مې هملته سبق هم پسې وویلې د خبریالۍ په برخه کې که نه ژورنالیزم یې ولوسته بیا وروسته چې لندن ته دې خواته راغلم دلته بیا د ژبې خبره وه ځکه ما انګریزي زده نه وه انګریزي مې کله نو ما خو روسي ما په روسي ژبه هلته درس ویلی و او روسي مې زده وه انګریزي مې نه وه زده نو دلته اوس هغه مو شروع که سبقونه هله یوه معلمه مو لرله پول نومېدله پوله دا پوله خدای دې لري اوس هم ژوندی حتما نو خو د ډېر عمر نه وه دا د 22 کالو مخکې خبره درته کوم نو پوله ته به ما ته ګوډه انګریزي تشریح کوله چې زه غواړم چې خبریال شم او دا څنګه وکړم او هله لنډه دا چې ما ته ویلې وایي انګریزي زده کوئ هر څه به اسانې خو ما دلته د پښتو برخې له ځینو خبریالانو سره هم چې ما ملګرتیا پیدا کړه اړیکې مې پیدا کړل په هغه وخت کې شراغه کریمي و مثلا ژوندی دی اوس هم زما همکار دی اوس هم سره یو ځای
ایمل پسرلی مې پیدا کړ او لیما نجیبه مې پیدا کړه، دوی سره مې سلام علیک شروع کړه. هله نو رښتیا هم شرط یې همدا و چې تا باید ژبه زده وي، صحیح دې زده وي او طبیعي ده چې مسلکي هم وي، باید ژورنالیزم. خو زما د ژورنالیزم برخه دومره مشکل نه و ځکه ما یو څه تجربه لرله، خو زما لپاره اصلي ستونزه د ژبې په زده کړه کې وه چې ما نه وه زده. نو زه حیران پاتې وم، ما ویل دا څه شی دی، دا خو هغه انګریزي نه وه چې ما زده وه. خو هله ما په 2 کالو کې 2 کاله په هغه کې کالج کې مې سبق ویلې، داسې نه چې نور مضمونونه نه و، یوازې انګریزي مې ویله. نو په 2 کالو کې ما انګریزي زده کړله او بالاخره همدغه پوله چې زما معلمه وه دا راغله او ما ته یې ویل چې دغه دی تا ته مې ښه زیری راوړی دی. ما ویل څنګه؟ د ګارډین په نوم ورځپاڼه وه، په دې کې اعلانونه وو په هغه وختو کې. په دې اعلان کې یو ځای کې لیکلي وو چې BBC غواړي چې څوک ونیسي کار ته د نړیوال برخې که نه ورلډ سرویس نړیوالې برخې او پښتو څانګې ته څوک په کار دی د خبریال په توګه. نو ما ته یې دا راوړ، وایي دغه دی، وایي دا شی به ډکوي، دا هغه به ورلیږي. هغه وختو کې دا اوس دومره هغه نه و که نه، لکه ویب سایټ او دا خبرې، دا کیسې، دا ایمیل او دا وکه دا وکه، دا شیان نه و. په اخبار کې به اعلان ورکاوه. نو دغه اعلان مې ولید، زه ډېر خوشحاله شوم. دې ته مې ویل مالې دا به کله وشي BBC او زه دا مفته خبره نه ده. وایي نه خیر ده کېږي. خو ورغلم BBC ته چې ورغلم امتحان مې ورکړه او زه یې ناکام کړم په امتحان کې. معنا دا چې دا 2 کاله هم کافي نه و، ما دومره ژبه نه وه زده کړې چې ځکه هلته به تا 3 ساعته لیکل کول، په انګریزي به دې لیکل دا شیان، په انګریزي به دې مرکه کوله، خبرې به دې کولې او دا دومره کافي نه وه چې ما هغه کړې وه. بس ناکام شوم، لاړم معلمې ته مې وویل مال دغسې کیسه ده، مال زه خو ډېر تنبل وختم. وایي نه وایي کېږه ما دل سر ده، کېږه ما زړه لاسه مه ورکوه، وایي دا سخته ده، وایي داسې اسانه نه ده. خو بالاخره یو کال مې بل هم سبق ویلې، بل کال ته بیا چې راغلم بیا صحیح شو، کامیاب شوم. BBC ته مو بیا لنډه دا چې ته چې خبریالۍ ته راغللې، BBC کې مو کار پیل که، لومړۍ خپرونه مو څه وه که لیدونکو سره یې شریکه کوي؟ لومړنۍ خپرونه د ایمل پسرلي یو پروګرام و چې ما باندې لطف وکړ، وایي ته راځه دا راسره ولوله، د جوړ تازه پروګرام و. جوړ تازه پروګرام دا و چې په هغه وختو کې خو دا ایمیلونه او دا کیسې نه وې لکه نن سبا که نه، وټساپ او ایمیل او دا، په دې کې به بیا د اورېدونکو لیکونه راتلل BBC ته، موږ ته به یې د پروګرامو ته، البته موږ ته نه، دوی ته، زه خو لا نه وم راغلی نه، دوی ته به یې لیکونه لیکل، د پروګرام په باره کې به یې ورته لیکنې کولې، سلامونه به یې ورته ویل. مثلا دا د BBC هغه چې و په خلکو باندې ډېر ګران و که نه، د BBC کارکوونکي، نو بیا به دوی ته سلام دعا او سلام به یې ورته ویلې، بیا به یې وروسته ویلې چې موږ پروګرامونه اورو، بیا به یې ځینې پوښتنې کولې که نه. نو دغه د پروګرامونو په اړه، د سیاست په اړه، د افغانستان په اړه خبرې به وي، دغه لیکونه به موږ رااخیستل او دا به مو لوستل. نو اول پروګرام دغه د جوړ تازه پروګرام. بیا له هغه نه وروسته یو بل پروګرام و چې اوومه سټوډیو نومېده او دا نوم هم څنګه ورته خوښ که، اصلا داسې و چې موږ په دې فکر کې و چې ودرېږه دا نوم به څه ورکوو. نو بیا نوم که څه هم ولی عبدالله دی، عمر ډېر وي، زما ملګری دی، همکار مې دی، د دغه نوم ورته خوښ کړی و. دلیل دا و چې دومره فکر نه و پې شوی چې دغه نومونه هم کله کله څه دا تشریفاتي نومونه دي او دا دي دا دي. لنډه دا چې هغه سټوډیو چې موږ پروګرام پکې کوو 8 نمبر وه. نننه په BBC کې هغه اوومه سټوډیو وه، نمبر 7 سټوډیو نمبر 7. نو په دې حساب باندې همدغه پروګرام ته همدا نوم ورکړی، اوومه سټوډیو. بیا وروسته دا پروګرام ته اسماعیل میاخیل عمر دی ډېر شي، دی لږ څه مبتکر و که نه په دې شیانو کې، د بیا موزیک ورسره یو ځای کو، ما ته ویل چې دا ته ووایه. بیا اوومه سټوډیو بیا به موزیک راغی که نه، بیا به داسې شو. بیا به مو د دې پروګرام هدف دا و چې موږ د افغانستان او په دنیا کې افغانان چې چیرته دي، لیکوالان، شاعران، هنرمندان او وتلي شخصیتونه، انځورګران، دا مو معرفي کول خلکو ته، که د هرې ژبې، که د هرې ژبې. خو زما لپاره پښتو، طبعا د پښتو بالکل، یعنې په دري کې هم په دري کې مو دري کې هارون یوسفي دا پروګرام مخته دی و. نو ما ته دا تفریحي پروګرامو خوند راکاوه. سیاست مې هم سر خلاصېده، خو ما ویل چې یاره دا سیاست بدلیږي را بدلیږي، د چا خوښېږي د چا نه خوښېږي، ته راځه د هغه د انګریزانو خبره انټرټینمنټ پروګرام، تفریحي پروګرامونه. نو بیا یو تفریحي پروګرام و د مرغلرو امیل. دا د مرغلرو امیل پروګرام کې بیا زه وم، ولی عبدالله و، ولی ناروغ. نو ما و دا پروګرام په مخ به و، دلته بیا سندرې ډېرې وې، دلته به خبرې وې، سندرې وې، متلونه و، لنډۍ به وې، د اورېدونکو لیکونه به و، ټوکې ټکالې به وې. مثلا یو همکار مو د پېښور نه به یې هغه رالیږل که نه،
ځینې یو نیم ساعت پروګرام به در رالیږي دا ټول 3-4 ساعته پروګرام و دا به موږ سهار وختي به زه ورتلم او زه ولی عبدالله دا پروګرام به مو جوړاوه لیکل به مو تیارول به مو او دا شیان به مو ټول سره یو ځای کول د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه که نه ناظر و مثلا وطن دوست خدای وبخي هغه د ناظر رول لوباوه رحیم داد و که نه د ممنون مقصودي چې دی د نایي رول به یې لوباوه دا مهمې څېرې وې دا هم د خلکو ډېره خوښېدله تاسې مخکې د هغه وویلې د اومې سټډیو هغه مو یادونه مو وکړه که نه په همغه هغه مو ویلې ټون کې مو ویلې لکه څنګه چې په بي بي سي کې ویل که چیرې تاسې د لیدونکو ته اورېدونکو ته هغه د خبري ساعت د پیل یو هغه راته ووایي هغه چې په څه رقم ته شروع کوئ یا پیل کوئ معمولا دا د هر شي پیل ډېر مهم وي که نه نو دې لپاره موږ هم چې اول پروګرام پیلوو مثلا موږ دا وخت ښیو یو ډنګ که نه یو موزیک راشي کابل کې د ماخستن 9 او په لندن کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې دا لندن دی تاسو د بي بي سي راډیو اورئ زه سپین تڼی یم او په دې نیم ساعت کې به په دغو مسایلو در سره غږېږو له هغه نه مخکې به خبرونه واورو او خبرونه شروع کېږي که نه یوه دقیقه یوه نیمه بیا وروسته زموږ دغه پروګرامونه چې دي 2 پروګرامونه اوس موږ لرو چې یو سهار کې دی چې د نن خبرې پروګرام دی هلته بیا د اورېدونکي په خپلو سیمو کې په کلتوري ټولنیزو اقتصادي مسلو غږېږي او بل د ماښام پروګرام دی چې هغه د خبر او نظر پروګرام دی دا د خبر او نظر پروګرام اوس ډېر مشهور شوی دی په افغانستان کې خلک ډېر اوري تڼی صاحب په خبریالي کې هغه جالب یو څه چې در سره شوي څه شی درته ډېر جالب و چې تر اوسه ستا له ذهنه نه وځي والله د ټولو نه جالبه خبره چې زما په ذهن کې ده هغه دا ده چې په اول ځل کله چې طالبان له واکه لرې کېدل دا د سپټمبر پیښې وشولې د اکتوبر 9 فکر کوم 2000 اول کال چې په قندهار باندې بمونه وغورځول امریکایانو نو دلته یوه سندره موږ غږوله د همدا د مرغلرو امیل پروګرام کې د خالق عزیز په نوم یو سندرغاړی دی اوس هم امریکا کې دی او دا سندره کیدای شي مخکې بل چا کړې خو د ده سندره وه چې وایي ما خو ټول عمر ما درته ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی کله مې پیرزو په بمونو قندهاره نو صاحب دا سندره ده او دلته دا بمونه دي او خبر راغی چې امریکایانو قندهار باندې بمباري شروع کړله نو ما ته دا د ماشومانو غږونه په فکر کې راغلل دغه انسانان وژل کېږي او دا بمونه دي او دا ګلونه او بمونه دا چې سره ښکوي که نه سړی نو دلته ما ته داسې یو حالت راغی چې زه بیخي له سټوډیو نه ووتلم خو دا ښه و چې سټوډیو کې ولی عبدالله و هغه پروګرام یو څه مخکې بوته طبیعت مې خراب شو بیا منډه مې په مخ اوبه واچولې په سر مې لوند کو بیرته راغلم بیرته لږ څه مې ساه مې واخیستله او ځان مې تیار کړ پروګرام ته نو دا ډېره جالبه کیسه وه او یعنی د ژوند دغه په وطن کې چې د ژوند کم سختې راغلي دي هغو په تاسو باندې هغه ډېر زما خو دا اوس هم باور دی راځي که نه چې کله کله موږ خو باید ډېر کوشش وکړو چې موږ طرف ونه کړو په خبریالۍ کې دا خبره ډېره مهمه ده چې ته باید بې طرفه اوسېږې خو له ما نه کله کله طرف کېږي مثلا چې ستا د وطن د ماشومانو د مرګ خبره درته راځي خو ته واضح خبره ده چې ته خفه کېږې او په غږ کې دې دا شی معلومیږي که نه دا خفګان چې معلوم شو خو لحن دې تغییر شو معنا چې طرف در نه وشو یا په خوشحالۍ کې مثلا دا د کرکټ لوبې به چې کېدلې دا نړیوال جام کې له ما نه به کله طرف وشو زه به ډېر خوشحاله شم چې افغانستان به ګټلې ورنه دا څه کله چې نیمه پایلوبې ته ووتل نو ما نه به دغه طرف اتومات کېده که غواړې که نه غواړې دا طرف به رانه کېده نو دا هغه د ژوند لوړې ژورې وې چې په راته پېښېدلې او نورې به هم پېښېږي داسې هم کله در سره شوي دي چې سټډیو ته تللی هغه خبر در سره نشته راپور در سره نه وي جالب دا هم پکې راځي که نه همداسې دی دا راسره شوي دي یو وار نه 2 وارې به شوي خو د دې بیا یو ښه والی دا دی چې زموږ او ستاسې خو دغه د تم تجربه لري ته چې په یوه موضوع کار کوې هغه درته یو څه پاتې کېږي په ذهن کې که نه زموږ د اصول خو دا دی چې څوک چې خصوصا پریزنټر یا وړاندې کوونکی وي هغه باید متن ولري که نه لیکلی وي ځان سره هغه باید ورسره وي چې سټوډیو ته ځي هلته یې ووایي خو دا مغزه داسې دي چې تا یو شی ولیکه هغه دې دلته یو څه پاتې کېږي نه نو دې لپاره دا به زما په فکر کې و طبیعي ده یوه ورځ هم داسې وشول ورکې رانه پاتې شولې ناوخته و که څه کیسه وه ورغلم سټوډیو ته نو اوس هغه کوم چې یا خدای خیر کړي دا به څنګه کېږي بس سترګې مې پټې کړلې موږ خو تلویزیون نه ده موږ خو د راډیو څوک هم نه ویني که نه بس سترګې مې پټې کړلې همداسې مایک ته نږدې شوم او دا څه چې لیکلي مې و دا مې همداسې وویلې له فکر نه
نو خوند یې وکړه څوک په پوه نه شول زمونږ خو بیا ښه والی دا هم دی په راډیو کې چې هلته تا سره څه پیښېږي بهر ستا اورېدونکی نه پوهېږي چې په تا څه حالت روان دی که نه نو ټول مونږ په زړه په فکر کې خپله ساتو تنی صاحب که شخصي ژوند ته راشو واده خو مو کړی دی او واده مو په مینه کړی دی ولا نه مینه خو داسې شی دی چې هغه څه دی وایي اشتیا د غاښونو لاندې چې ډوډۍ خورې اشتیا د خپله راځي نو ما مېرمن نه وه لیدلې په مینه مې نه دی کړی خو مینه راغله بیا خپله راغله او تر اوسه پورې شته مینه د مینې نتیجه 4 اولادونه شول یو زوی او 3 لوڼې او مېرمنې سره اوس هم مینه ورځ په ورځ زیاتېږي او مینه په تلو راتلو زیاتېږي او موږ تګ راتګ هم نشته یو ځای سره نو خبره دا وه چې ما هغه ته حال ورکړه که نه مور ته مې وویل چې ما ته داسې یوه جنۍ خوښه کوي پیدا یې کوي چې هلته خو د وطن شرایط داسې و چې تا نه شوه لیدلی که نه مالې عکس یې راولېږئ عکس خو مالې کېږي که نه وایي وبه کوشش به وکړو وایي خو ته ډېر نازونه مه کوه دا د پښتنو وطن دی وایي دومره خبرې نه چلېږي بالاخره د مېرمنې عکس یې راولېږه او راته ویې ویل چې تحصیل یافته ده ما ویل بس صحیح ده بس ورغلو واده مو وکړه او بس مینه بیا پسې راتلم داسې او واده مو په وطن کې وطن کې و خوست کې جالبه دا و چې زما واده هم په د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې وشو او لومړنۍ واکمني هم طالبان لا ټول افغانستان یې نه و نیولی کندهار او خوست او دا ځینې سیمې یې نیولې وې د 1994 کال و د جون 2 وه ما واده وکړه او بیا نو راغلو یو څه موده مالته تېره کړه بیا پسې راغلو دې خواته بیا نو بچیان مو په بهر کې پیدا شوي دي ښه یو شی بل دلته تنی صاحب تر ډېره دلته چې زموږ او ستاسې افغانان راځي د هغو د بچیانو هغه خپله ژبه هغه که په پښتو دي که په دري دي ورته یو ډول له یاده یې وځي ما ستا مشر زوی مې لیدلی دی ډېره ښه پښتو وایي ما سره رښتیا هم که زما لوڼې دي که زوی مې دی اوس مې نګور ده ټول په خپله ژبه غږېږي او حتی په خپله لهجه غږېږي زموږ د سیمې لهجه کوي خو دا یوه لور مې چې ده د دې ملګرې دري ژبې شته هغه په فارسي هم لږ لږ غږېږي هغې زده ده هغې هم زده ده نو کله کله یوه نیمه فارسي چې وایي بیا نګور مې هم فارسي زده ده دوی دواړه په فارسي سره غږېږي کله کله او دا نورې بیا نه په پوهېږي دا وړې دوی که نه اقبال هم چندان نه په پوهېږي خو زما او مېرمنې موږ فارسي هم زده ده زما د ژبو په حساب اوله ژبه زما پښتو ده دویمه ژبه دري یا فارسي ده دریمه روسي ده او څلورمه انګلیسي ده یعنې روسي زما ډېره زده ده روسي دې اوس هم زده ده روسي مې ډېره زده ده دلیل دا دی چې ما په روسي ژبه پوهنتون لوستی دی او دلته خو بیا ما پوهنتون ونه لوستی یوازې ژبه مې زده کړه که نه د روسي دې وویل روسي کې که مثال ووایو تنی صاحب لیدونکو ته چې ژوندی دې وي افغانستان да здравствуйте Афганистан да здравствуй Афганистан به ژوندی دې وي افغانستان که چیرې سپین تڼی خبریال نه وی نو دی به څه و یاره زه که خبریال نه وی یا به دوه خبرې به وی یا به دهقان وی خو دهقاني مې تر اخره نه شوه کولی ځکه پلار مې د خدای وبخښي ده نه پرېښولم چې دهقان پاتې شمه د ده ارمان دا و چې لوړې زده کړې وکړمه نو که لوړې زده کړې مې کړې وی بیا به زه کیدای شي انجینر وی ځکه ما انجینري ولوستله بیا تر اخره پورې ما انجینري خلاصه کړم ډیپلوم مې واخیسته کابل کې مې پولیتخنیک ولوسته 2 کاله له هغه نه وروسته بورس مې واخیسته مسکو ته لاړم په مسکو کې ما ژورنالیزم وروسته ولوسته اول مې انجینري خلاصه کړه او انجینري یعنی زه اصلا د رادیو او تلویزیون او د خپرونو انجینر یم اصلا یعنی ما د فیزیک او ریاضي او دا شیان لوستي دي بیا وروسته مې پسې ژورنالیزم ولوسته بیا مې دویمه ډیګري په ژورنالیزم کې ده اوله ډیګري زما په انجینرۍ کې ده نو زه به انجینر وای خو له هغه نه لږ نور مخکې کور شوم که زما پلار را سره دغه ځواني نه وای کړی و جنت یې ځای چې ده په ما باندې ډېره خواري وکړه زه د دویم دریم صنف د مکتب کې وم موږ هغه وخت کې د خوست نه ولاړو بغلان ته په بغلان کې زموږ ځمکې د کندوز او بغلانو پلخمري دې ځای کې په دغه پلخمري کې د باغ شمال یا ډنډې غوري سیمه ورته وایي دلته زموږ مځکې دي نو زه به مکتب ته تلمه او د مکتب نه وروسته به زه د پلار سره په پټیو کې اخته وم ما خپله یوې کړې ده قلبه ما غوبل کړی دی ما مثلا لاو کړی دی ما شولې کرلې دي دغه بزغالی چې ورته وایي که نه دا به مو جوړاوه بیا به مو دا راشکاوه بیا به مو په هغه کې په اوبو کې په مځکه کې دا به مو کاره
بیا به مو ریبه بیا به مو هغه شولې ایښولې په اصطلاح نینې کولې به مو بیا به مو هغه ته وړلې لبلبو مې کرلې دي پخته مې کرلې ده جوار مې کرلې دي غنم مې کرلې دي نو زه به اوس یو بزګر وای خو د پلار له برکته چې بزګري خوند ورنه ورکړ زما پلار خپله بزګر و دهقان و او دی بېسواده و ده غوښتل چې زه نه غواړم چې زما اولاد زما غوندې وي نو ده ماته او 5 نورو زامنو ته ټولو ته په ځان یې خواري وکړه او موږ یې ورسولو مکتبونه پوهنتونونه یې راباندې ولوستل او نن دې ځای ته ورسېدم نو یا به دهقان وای یا به انجینر وای خو اوس خبریال شوم یعنی که سپین تڼۍ د خبریال نه وای نو یا به بزګر او یا به انجینر نو کله کله د هغه انجینري ته تاسې د انجینرۍ ویلې اوس هم هغه درته په ذهن کې پاتې دي ولا ولې نه د تیورۍ په لحاظ را سره پاتې دي په فکر کې مې شته اوس هم سر مې پې خلاصېږي خو عملي مې کار ونه کړ که نه پاتې شو همداسې تڼۍ صاحب په کوم مضمون کې ډېر لایقه وي په کوم کې لایقه نه وي کوم نه دي راتللی یعنې کوم نه بد هغه مضمون چې ما تر اخره پورې ولوسته ډیپلوم مې پکې واخیسته انجینر شوم پکې له هغه نه مې بد راتلل خو مخکې مې درته وویل چې د ورور له خاطره او ما ته یو شی داسې پرستیج او مهم ښکارېده چې انجینر باید شم یا ډاکټر شم نو دا کار مې وکړه غیرت ونیولم او دا عزم مې لاره چې دا به کوې خو مینه مې بیا برعکس له اجتماعیاتو سره وه مینه مې له شعر و شاعرۍ سره وه مینه مې له ادبیاتو سره وه مینه مې له تاریخ سره وه دغه مضمونونه زما ډېر خوښېدل د اجتماعي مضمونونه که نه تاریخ جغرافیه پښتو ژبه ادبیات انګلیسي ژبه بیا پسې روسي ژبه ژبې مې ډېرې خوښېدلې یعنې شوق بیل شی دی او که سره له دې چې تاسې انجینري ولوستله ډېرو ځوانانو سره هم همداسې شوي دي یا کېږي ورسره نو شعرونه تاسې د شعرونو یادونه وکړله والله شعرونه خو مې لیکل خو دا د ژوند سرګرداني او دا د وخت حالت داسې سړي باندې راولي دغه خاوره چې ده دا ما او تا چې ناست یو دا یوه ډېره سسته خاوره ده ډېر شیان یې سړي نه پاتې شي پسې تا نه به هم ډېر شیان پاتې اوس دلته راغلی که نه ډېر پلانونه به دې لرل که نه دغې سستې خاورې رانه ګډ وډ کړل که ما شعرونه لیکل اوس هم کله کله لیکم شعر خو پخواني شعرونه دي یوه کتابچه ګس کې لرم بیا به درته ووایم یو نیم شعر او د ومې سټوډیو خپرونه مخکې یاده شوله ومې سټوډیو پروګرام ته مې دا شعر جوړ کړی دی ستا له ومې سټوډیو جار شم چې کوربه پکې میلمه شي چې احساس پکې ژوندی شي مینه بیا پکې تازه شي د وطن سندرې اورم د شاعر د زړه له تله چې مس ډول پکې غږیږي چې هر غم پورې لمبه شي پکې مینه ورورولي ده چې مې څو ده چلولې ما په دې سترګو لیدلې د زړه باغ کې مې دیره شي چې میلمه یې ټول ولس که هم له لره هم له بره سټوډیو نه د انقلاب دی که تیارو ته مو ډیوه شي که کاروان که جهاني دی که منګل که مقری دی که فرهاد که ګل زمان دی ټول راغونډ په دې حجره شي ای ماسټره منوره فریادي د زړګي سره له امو تر اباسي نه ټکر خیال وږمه نغمه شي اورېدونکي میلیون دي خو په مینه کې مجنون دي سلامونه یې بېشماره اوس ایمیل ورسره سلامونه یې بېشماره اوس ایمیل هم ورسره شي که ډولچي که اتنچي دی که نداف دی که موچي دی که روسیه که اورمچي دی اورېدونکي راشیوه شي ای قاسمه سټوډیو ښه ده چې نظر یې رانه نه کې چې روان دغه بهیر نور هم پوخ شي لا کره شي د تڼي د مستۍ مینه له سټوډیو سره د ګډه ربه داسې خو پېښ نه کې چې دا مینه یې سپېره شي نو دا مې د ومې سټوډیو د وروستي پروګرام دپاره ویلی و چې هغه وخت کې ومې سټوډیو پروګرام بندېده او قاسم خان مندوخیل چلوله او زه نور نو ومې سټوډیو نه تلم ځکه دا پروګرام بندېده تڼۍ صاحب شاعري هم کوي او د دې تر څنګ چې دا ځوان پاتې شوی دی دا به هم یو هغه لري د دې ځوانۍ راز په څه کې دی ځان دې ساتلی دی تڼۍ صاحب والله اصلا داسې ده د پښتنو یوه اصطلاح ده وایي چې د شپېتو شو نو د ویشتو شو زه د شپېتو نه واوښتمه یو شپېته یم خو دغه متل مونږ غلط کاروو پښتانه دا ستا د مینوالو دپاره غواړم یوه خبره ور زیاته کړمه دا داسې نه ده چې د شپېتو شو نو وله یې که نه دا سړی دا داسې و چې پخوا وختو کې کله به چې د شپې دا نښې به ډېرې ویشتل کېدې زموږ په کلیو کې که نه په پښتنو سیمو کې په غرونو کې په ولسونو کې په کلیو کې نو په دې وخت کې دا ناوې به یې چې راوړل نو بیا به یې نښه ویشتله دغه ناوې به یې چې کوزه کړله بیا به نو خلک ور مخته کېدل او نښه به یې ویشتله چې چا به ښه نښه ویشتله هغه به دا ناوې راکوزوله نو دا معمولا دغه ځوانان دومره تجربه یې نه لرله هغه څوک چې دا تجربه یې زیاته وه هغه به معمولا د شپېتو کلو هغه سړی دا شپېته کلن به بیا ډېره ښه نښه ویشتله نو دا متل له هغه نه نیول شوی دی چې د شپېتو شو نو د نښې د ویشتو شو
ها دا خو موږ پښتانه خو هر شی ګډوډ کو سره که نه نو د دې دپاره زه اوس زما ځواني اوس شروع شوې ده د شپېتو یم خو د نښې د ویشتو یم اتڼ کومه ډول ته مې شوق کېږي چې ویو هم خو استاز نه لرم دا خلک څو استادان مې پیدا کړل رانه وتښتېږي وایي شرم دی خلک راپورې خاندي او نه پوهېږم چې ولې خلکو ولې پورې خاندي څوک چې ډول وایي خوند راکوي اتڼ خو کومه او خوند هم راکوي او شوق مې هم دی او زده مې هم دی رباب خوند راکوي هارمونیه خوند راکوي خو استادان نه لرم او نه مې زده کېږي نو وطن خوند راکوي خلک خوند راکوي ولس خوند راکوي ژوند خوند راکوي د دې لپاره سپورټ خوند راکوي بایسکل ځغلول خوند راکوي لمبا خوند راکوي نو دا دومره خوندونه چې خو سړی به ځوان پاتې کېږي نو دا یو ښه پیغام هم دی که نه یعنې چې څومره تاسې سپورټ وکوئ هموره ځوان پاتې کېږي همداسې ده دا نن مثلا دا ما ورته چې مخکې تا ټلیفون وکړه چې راځې زه د جیم نه را روان وم جیم ته ځم جیم ته څوک سر یې نه په خلاصېږي جیم داسې ځای دی چې هلته سامانونه دي کته کوي پورته کوي او داسې کوي او د هغه په څنګ کې زه بیا لمبا ته ډېر ورځم که نه په څنګ کې د لمبا ډنډ دی او په دې لمبا کې زه تقریبا داسې وښیه چې د ورځې چې زه خو نو په هفته کې 4-5 ورځې ورځم 2 ورځې استراحت کوم په دې کې داسې وښیه چې دا ټول حساب کې یاره یو 2000 متره یعنی 2 کیلومتره کم تر کمه زه لمبا کوم چې دا زما لپاره ډېر شی دی او خوند هم راکوي نفس مې هم ورسره ښه کېږي او ګټه یې دا ده چې د نورو هغه نه هم خلاص یم اوس مثلا زما ملګري وو چې هغوی سګرټ څکوي مثلا او ما یو نیم کش به مې کله رانه وشو هغه اوس بیخي مې هېر کړی دی او هېڅ خوند نه راکوي دلیل دا دی چې ته تکړه یې که نه چې لمبا کوې نو دې لپاره د ژوند په ډېرو برخو کې ما د ژوند د ډېرو شیانو نه خوند اخیستی دی ما ژوند داسې کړی دی چې زه که سبا هم نه یم ما په ژوند کې ډېر څه کړي دي او خوند مې اخیستی دی او دا اوس هم زما سره مثلا زما ماشومان زما ملګري زما دوستان اکثره خوشحال دي له ما سره ما د یوه خوشحال سړي په توګه پیژني تڼۍ صاحب کیسې خو زیاتې دي لږ به د هغه کې موږ ګرځېږو راځه کله به کینو کله به نو تڼۍ صاحب تاسې د افغانستان سفرونه هم کړي دي په دې روسیې کې مو ډېر سفرونه کړي ولا ډېر هغه یو ویډیو مو شوې وه ډېره زیاته وایرل شوله که نه د ملاحظت پوه شوې چې کیسه کوم ځای کې ولا اصلا داسې وګوره زه خو ما مخکې هم درته ویل زه سیاست نه کوم او موږ ته داسې ډېره مناسب هم نه ده چې خبریالان سیاست وکړي که نه بلکل او خبریالان تر ډېره هغوی قضاوت او سیاست نه کوي دواړه موږ قضاوت خلکو ته پرېږدو او سیاست دی هم سیاستوال وکړي خبره دا وه چې زه چې وطن ته په روز کالم لاړم سږ کال هم لاړم بیا روان یم هر وخت به ځم وطن مې دی نو دلته ما زه لاړم پنجشیر ته دا وارې او پنجشیر ته مخکې نه و تللی په روز کال ډېر نیت و چې لاړ شم بامیانو ته ولاړم پنجشیر پاتې شو څه کال پنجشیر ته لاړو نو د ملګري دوستان هم را سره وو ځوانان دا را سره وو نو یو چاته مې کمره ورکړه مالې ځینې ځایونه به عکاسي کوو پنجشیر مال دومره ښکلی وطن دی که نه ښکلې درې دي او دا دي او غر دی او اوبه دي وایي صحیح ده نو دا بازارک ته چې ورسېدلو وایي دلته د احمدشاه مسعود قبر دی که نه مالې ودرېږئ دلته به ورشو که نه وایي صحیح ده موټر مې ودراوه ورغللو هلته چې ګورو طالبانو د طالبانو پوسته ده نو ما پوښتنه ترې وکړه مالې موږ ورځو دغه د احمدشاه مسعود قبر کې د عکاسي به وکړو به یې ګورو وایي اجازه نشته مالې ولې وایي یاره موږ ته خو ویل شوي دي اجازه نشته وایي دلته خلک د دې نه بیا کیسې جوړوي او څه کوي مالې ښه چې هلته اجازه نشته راځه ته را سره وغږېږه نو یو بل ته غږ وکړه بل ته وکړه د 4-5 کسان راټول شول او خبرې را سره وکړې مالې اجازه ده چې دا خو بیا چېرته مې خپره کړه وایي هېڅ خبره نه ده نو په دې وخت کې صاحب دا ډېر طبیعي خلک راته ښکاره شول که نه نورمال انسانان دا زما او ستا غوندې اوس مثلا زه کله کله تا سره کوم داسې کوم کله داسې کوم دا حالات دا ځینې خلک خو زموږ لا داسې هم کوي زموږ یو انډیوال دی هغه داسې وکړي بیا داسې وکړي بیا داسې وکړي که نه نو دا سړی چې دی دا د طالبانو یو کمانډان دی دا په دې وخت کې چې خبرې کوي داسې د هغه ګرایي که نه ګېډه نو ما ور فکر شو مالې چې شي کې ګوتې وایي ګېډه ګرایي که نه نو خلکو دا نورې خبرې چې نور هم ډېرې خبرې وي په هغه مرکه کې که نه مالې خلک شکایتونه درنه کوي او د خلکو سره وضعیت مو څنګه دی او دا دی او دا دی دغه خبرې په هر صورت خلکو دغه برخه راخیستې ده او دا رښتیا هم په هر ځای کې صاحب اخ شوې ده اوس طالب هم رانه خفه دی چې ما دې ملنډه ویلې ده د طالب ضد هم خفه دي چې دا خو ډېر هوښیار خلک دي خو تا ډېر ساده راګیر کړی دی او دا ځان ښیي چې ګواکې زه ساده یم دا ډېر هغه دي لنډه دا چې زما په دې غرض نشته انډیواله چې څوک طالب دی څوک نه دی زما د وطن خلک چې په هر ځای کې وي که ټوپک ورسره وي او که قلم ورسره وي زما د سترګو تور دی
ټوپک هم تر دایم به دلته نه وي په دې وطن کې، که نه ما هلته ویلم دي په دې اخر کې چې ټوپک به شړو قلم به راخلو. نو په دې باندې بس د دې نه خلکو کیسه جوړه کړله. نو هغه خو پنجشیر دی، زما وطن دی، زه ورځم په پنجشیر کې له هر چا سره غږېږم. نو زه نه پوهېږم دې نه ولې غټه کیسه جوړه شوه. ځکه دا خو کلیوالي هغه دي مسایل دي، تر ډېره خلک لکه مخکې تاسې وویلې. نو وطن سره له دې چې دا مسایل شته پکې، خو له خوندونو ډک دی. والا ډېر خوندور دی وطن. زه خو بیا هم د دې لپاره چې سیاسي نشي که نه دا موضوع اوس ډېر خلک په دې باندې وایي چې ته وطن ته ځې، دا نه پوهېږم څنګه ده او څنګه نه ده. زه خو اصلا دا دی چې زما وطن ته زه هر وخت تلم، مخکې هم تلم، اوس هم ځم. فقط توپیر اوس دا دی چې اوس دومره خطر نه احساسوي سړی که نه لکه مخکې چې و. دا بیا بله پوښتنه ده چې وایي چې د امنیت چا خراب کړی و. نو خو سیاست نه به ډډه هغې ته نه ځو چې هر چا خراب کړی و، چې څوک یې په چا تاوانه هغه د دوی کار دی. خو زما لپاره زما وطن دی، ورغلی یم او ورځم به. تاسې د وطنو د ورتګ هغه وکړئ، ټولو خوښېږي، وطن خو خوږ دی. تڼۍ صاحب، ژوند دلته او هلته د دواړو ترمنځ څومره توپیر وینئ؟ یار ژوند خو داسې دی چې دلته خو خپل ښېګڼې شته که نه. دلته خو مثلا د زده کړې موضوع دا چې بیا خصوصا د دې وطن ډیپلومونه خو په ټوله دنیا کې مشهور دي، چلیږي، نوم لري که نه، کش و فش لري د چا خبره. دلته زده کړه خورا مهمه ده او هغه نورې خبرې بیا و سیاست ته ولاړې نه شي. زما لوڼې مثلا هلته سبا دا وړه بچی خو مې هلته سبق نه شي ویلی نه. خو خیر هغې خبرو ته نه ځو. خبره دا ده چې دلته هغه اسانتیاوې او هغه د ژوند سطحه دلته لوړه ده، اسانتیاوې ډېرې دي، کراري شته، امنیت دی، قانون چلیږي، دا یې مثبت خبرې دي. خو مثبتې خبرې د وطن بیا دا دی چې د وطن مثلا خپل خلک دي، خپل ولس دی. اوس ګوره زما دغه ګاونډی او دغه ګاونډی، موږ د شل کاله خو نه دې ځای ته زه 15 کاله کې راغلی یم، مخکې بل ځای کې اوسېدم. دغه ګاونډیانو سره موږ سلام علیکم نه کوو که نه سره پېژنو، نه بل هغه انګریز دی او دا د بل ځای دی رومانیا دی. دغه بیا هغه منفي شیان دي دلته چې ته دومره هغه نه لرې که نه، هغه مینه محبت چې په خپل وطن کې لرې، د خپلو خلکو سره یې لرې که نه، راشه درشه د ګاونډیانو سره یې لرې که نه، هغه شی دلته نشته. او بله خبره هغه دا ده چې سپین تڼۍ که زه یم، زه په وطن باندې یم، په خپلو وطنوالو باندې یم. او دلته چې ده دلته مثلا زه چې د بي بي سي دفتر نه راوځم، بیا ما ته څوک سلام هم نه کوي، څوک مې نه پېژني، سو واټ د انګریزانو خبره که نه. نو په وطن کې بیا دغه قدر لکه زه چې خپل وطنوال ته ورکوم، دوی هم ما ته قدر راکوي که نه. نو دا قدر په وطن کې رښتیا هم ډېر دی. خو وطن کې لا کار په کار دی. اچوی خانې په یاران. نو د دې ترڅنګ چې دنده ته ځئ، بي بي سي ته ځئ، نور په ورځني ژوند کې په څه باندې بوخت یاستئ؟ کوم کارونه کوئ؟ والا زه خو داسې ده چې زه ځان بېکاره نه ساتم. دوه دلیله دي. یو خو دا چې په فزیکي ډول غواړم چې ښه اوسېږم. دویم دا دی چې که ځان دې بېکارۍ ته ورکړه سړی خرابېږي، فکرونه، چورتونه، وزن دې ډېرېږي که نه، دا خبرې ټولې پکې دي. نو زه ځان فعال ساتم. زما د ملګرو سره تګ راتګ ډېر دی. مړي ژوندي ته د افغانانو ورځم. زما دلته یوه لویه کورنۍ ده، تقریبا 3 لکه کورنۍ غړي دي زما. هغه په دې معنی چې نه دا ټول افغانانو سره زه تګ راتګ کوم. بالکل. او ټول دې پېژني. ټول دې پېژني. واده ته سره ځو، راځو، مړي ژوندي ته راځو، فاتحو ته ورځو، راځو، جوماتونو کې ناسته ولاړه کوو. یعنې دغه هغه مصروفیت چې وخت درنه غواړي که نه، نو دا وخت زه ورته پیدا کوم، هڅه کوم. دویم دا دی چې خپل ځان باندې هم ګوتې وهم. مثلا په بایسکل کار ته ځمه چې هوا ښه وي، په بایسکل بیرته راځم چې دا د شول تقریبا 1.5 ساعت جمع 3 ساعته شاوخوا زما د بایسکل تګ راتګ کېږي په ورځ کې. دا غټ شی دی که نه، غنیمت دی. هم مې جیب ته ګټه ده ځکه بایسکل خو دومره مصرف نه لري نه، هم مې پښو ته ګټه ده، قوي کېږي، او هم مې زړه ته ګټه ده. ډاکټران وایي چې زړه ته ګټه لري د بایسکل تګ. یعنی ټولې ګټې دي. ټولې ګټې دي. لمبا ته ځم مثلا، نور هغه ته ځم. کرکټ مې زده نه دی، خو خوښېږي مې د افغانستان له برکته. او پخلی خو نه کوي؟ پخلی کې مې مزه ډېره نشته، ځکه چې زما مېرمن چې دغه راته وایي چې وایي باور نه در باندې کوم. نو نه دا باور څنګه چې یعنی وایي د کار نه که نه. نو ډېره خوند مې پخلي کې نشته والا کنې. خو ځم خوراکونه خو به دې خوښېږي؟ بیا خوراکونه مې خوښېږي، خو ډېر شوقي نه یم د خوراک. خوراک کې زه احتیاط کوم. دلیل یې دا دی چې زه پوهېږم چې که لږ وخورې که ډېر وخورې، هماغه یوه کیسه ده، نو ولې سړی لږ ونه خوري. او ته خو لږ څه په د اسلامي مسلو کې ګوتې وایي، ثواب هم لري چې سړی وږی.
نو دا ثواب هم ګټم. او ثواب هم ده، هم ثواب هم خرما. آفرین. بالکل. دا زما یو ملګری دی، نوم یې نه اخلم چې خفه نه شي په ویډیو کې راځي. ده راته یوه ورځ ګوره خراب کړه. تاسې ګورئ دا ګوره سوری کړی دی. ملګری خو به یې ویني چې هغې ده ملګری یې وینی یې که نه چې ډول تا وایي خراب کړی. پاتې شوه د رباب خبره. د رباب مشکل هم عین مشکل دی چې زما رباب دا خو زما یو بل ملګری دی چې بیا نوم نه اخلم، خو ده راته له کابل راوړی دی. ما لې اوس ونه وایي چې دی هم خراب کړی. دا زما نه لږ څه هغه دا دی چې کله کله بیا هم د استادۍ د نشتوالي استاز نه لرم پکې که نه. که نه رباب ډېر خوند راکوي او غواړم چې زده یې کړمه، خو وینې کم نه دی زده. لنډه دا چې د رباب سره مې شوق ډېر دی، مینه له ډول سره مې مینه ده، هارمونیا او تبله او دا شیان خو هغه مې نه دي زده. نو شوقي سړی یم. په وطن کې ستاسې چې کله وطن ته لاړلې نو هلته خو ستاسې هغه زیات دي، مینوال مو زیات دي. ډېر کسان به تاسې ته راتلل چې عکسونه در سره واخلي، ویډیوګانې در سره وکړي. ولا همداسې وه. اوس ما ځینې هغه زه له شرمه پورته کولی نه شم، ځکه دا خلک به وایي دا څومره ځان پې ګران دی په دې سړي باندې، دا څومره د ځان صفتونه کوي چې هر ځای کې خلک د ستړي مشي دي هغه دي که نه بغل کشي ده د چا خبره. مینه خلکو ډېره کوله او زه هېڅ پوه نه شوم چې دلیل څه دی. کیدای شي دلیل دا اول خو ډېرو خلکو زه نه وم لیدلی، زه خو د راډیو سړی یم که نه. بالکل. په راډیو کې وم زه، او د هغه ته خو اوس دغه یو کال دوه کېږي چې خواله رسنیو ته راغلم نو خلکو وپېژندم. ما به خلکو ته ویل مالې تاسو څنګه پوهېږئ له کومه ما پېژنئ، مالې زه خو د راډیو والا یم. یوه ورځ مثلا مثال درکړم، ما په د هغه کې ما اچولې ده په یوټیوب کې ده که په فیسبوک کې، یوټیوب کې لکه چې ځکه یوټیوب کې د وختو کې ډېر ویډیوګان اچوم. د تڼي صاحب ودرې چې د هغې مو د تڼي صاحب یوټیوب چینل دی، نو تڼي صاحب خو مینوال زیات لري او ډېر ښایسته پروګرامونه پکې خپروي. نو هغه هیله کوم ما د یوټیوب چینل چې دی @spin تڼی 0 په دې کې بیا هغه ته تللی وم، رښتیا اصلي خبره رانه هېره شوله، دا اعلان دې پکې راوسته. نو ګردیز ته روان د خوست نه تللو لوګر ته، د لوګر نه ګردیز ته، بیا همداسې سټو کنډه و دا ګرده څېړی و، بالاخره خوست ته ورسېدو. په دې لاره کې باور دې راځي که نه چې هر ځای کې به کوزېدلو یا به دکان ته ورتلو یا بل شي، خلکو به پېژندلم او په غېږ یې ستړي مش به یې کاوه. دا ورونه مې اخر راسره ستړي شول، وایي ته دومره هغه کوې، وایي موږ نه شو. نو په ګردیز کې یو ځای کې کوز شوم، یو چا وپېژندلم، راغی ستړي مش یې عکس یې اخیسته. نو دا خلک راځي، یو راغی بل راغی، اخر دغه لاره بنده شوه. مالې مه کوئ ظالمانو، مالې موږ خلکو ته لارې ښیو، نصیحت کوو چې د بېنظمي مه جوړوئ، موږ به تاسې خپله جوړه کړله. نو دا ستا د خبرې په تایید خلک مینه ناک دي، ډېره مینه کوي. ډېره زیاته مننه تڼی صاحب، ژوندی اوسئ، کور مو ودان چې وخت مو راکړ. له تا مننه او ستا له مینوالو نه له حوصلې نه یې مننه. او یو اعلان به تا لپاره هم وکړو، د دغه انډیوال ما خو چې ولیده نام خدای تکړه دی، د ده یوټیوب چینل به هم ځلیږي او غوړېږي به، او په دې هیله چې حوصله وکړئ او ویې ګورئ. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې له سپین تڼي صاحب سره. تر بیا، السلام علیکم.